زه نه عالم یم او نه دلته مسلې کوم، خو صرف یو خبره یو پیغام در کوم. ویډیو زه ډېر سخت خفه کړم. دا د یو مسافر. السلام علیکم. نن سره پروګرام کې علي خان بای ملمه دی. د علي خان بای نوې نظم چې کوم راغلی دی نو هغه زه په تاسو باندې اورم او د علي خان بای د خولې یو څو خبرې چې هغه به هم تاسو سره شریکوم چې علي خان د پښتنو باره کې څه ویلي دي، یعنې پښتنو چې د کوم نظم ویلی دی نو پښتنو په دی باندې ډېر زیات تنقید کړی دی. نو علي خان څه وایي چې پښتنو په ما ولې تنقید کړی دی. د علي خان د خولې نه به ټولې خبرې تاسو سره شریکوم چې علي خان څه وایي. ویډیو ته د اخره وګورئ، خو ټول اول ته یو ریکویسټ وکړم که د اوس هم زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سعید جان افیشل چینل سره سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره. ښه ملګرو، د ټول اول راځئ د علي خان بای نظم اورو. زه هم راوړم تاسو سره او بیا پې د علي خان بای خبرې سم شریکوم او زه بیا سم خپل پیغام در کوم. نو راځئ تاسو د علي خان بای نظم واورئ. په عبادت کې مشغولېږم زه چې په دعا یمه نو خایمه 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 زه چې په روژه یمه نو خایمه زه چې په روژه یمه نو خایمه. ښه دوستانو، تاسو دا نظم ما سره واورېدلو چې د علي خان بای پرون نابل پرون ریکارډ کړی دی او یعنې ډېر زیات وایرل تللی دی. نو په دې باندې پښتنو ډېر زیات تنقید روان دی. که موږ وګورو سمیع الله خاطر چې تیمورګر سره تعلق ساتي نو هغه بیا هم تنقید کړی دی او ډېر دغه یې پسې ویل دي، یعنې دا شعر یې ګډ وډ کړی دی او دغسې نور څه ګډ وډ هڅې دي جوړ کړي دي. نو د دې نه پس علي خان بای چې کوم پیغام راللو تاسو سره د سکرین باندې ښکاري هم و چې هغه یو پوسټ وکړلو چې عزت او ذلت چې کوم دی الله ورکوي او انسان صرف ذلت ورکوي او عزت چاله نشي ورکولی، صرف الله عزت ورکوي. نو که پښتانه هر څه وایي زه به خپل کار کوم او یعنې دا د الله الحمدلله یا رب یو څه هم لیکلی دی، یعنې د الله شکر یو څه هم ادا کړی دی. نو بالکل علي خان بای خبره بالکل صحیح کړې ده، یعنې پښتانه چې کم دی نو سړی په یو کې هم نه پرېږدي. که موږ وګورو نو دا ګانه 2 میاشتې مخکې ریکارډ شوې وه، د همکشا ویلې وه. نو په دې ګانه باندې چې کوم و نو په ټیک ټاک کې به هر یو انسان به یعنې ماشوم لوی ټول به پې خپل دغه کولو. نو دا ګانه ډېر زیاته ټرینډ تللې وه، په هغې باندې هېچا تنقید نه کولو، څه چې هغه یوه ګانه وه. او چې کله علي خان نظم ته جوړ کړلو نظم یې وویله، یعنې نه پکې څه ډمامې څه وې، نو په دې باندې اوس ولې پښتانه تنقید کوي. که دا چې بل چا ویلې وي عام کس و نو چا پې دونه تنقید نه کولی، خو دا علي خان ویلې دي نو ځکه پې پښتانه تنقید کوي. ځکه چې علي خان یو پاپولر کس دی نو د هر چا پیجونه چې په علي خان تنقید وکړي نو د هغې سره دا پیجونه او چینلې مخکې شي. نو دا تنقید کول یعنې اول ځان خبرول پکار وي بیا وروسته تنقید کول پکار وي. زه دلته د علي خان سپورټ نه کوم، خو لکه یعنې ما د څونه ښکاري چې دا تنقید چې پښتانه کوم کوي نو بد کوي، ځکه په دې کې خو دونه څه شته دی هم نه، خو بس هسې تنقید پې کوي. علي خان ځان نظم وویلو بس ځان یې وویلو نو ستاسو راپاسئ او دغسې تنقید پې کوئ. نو اول راشه دې نظم تپوس د علي خان نه وکړئ چې تا په کم مقصد ویلي د هغې نه پس بیا تنقید کوئ. نو دا د علي خان د خولې یو څو خبرې وي چې یو پوسټ کړی و، ما ویل زه تاسو سره هم شریک کړم او یعنې ما ویل زه تاسو سره خپل یو دغه شریک کړم، ځکه پښتانه چې کوم دی نو انسان په یوه کې نه پوهېږي. یعنې د علي خان نه معمولي غلطي شوي نه وي، کله پې میمز جوړېږي کله بل څه کله ول څه. نو داسې کول مونږ لا بالکل نه دي کول پکار، ځکه چې علي خان هم زمونږ یو ورور دی، یعنې د ډېر خلکو استاد دی، یعنې د علي خان نه مونږ ډېر زیات څه زده کړي دي. نو نه دي کول پکار چې په خپل استاد پسې سړی خبرې وکړي. نو دا ویډیو ما چې تاسو سره هم شریکه کړمه، د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. سعید جان افیشل چینل سره هم سبسکرایب کړئ. اوس ما له راکړئ اجازه چې چېرته هم یئ الله مو خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.